الرحمن الرحیم د المقدس خیر بنسټ قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو، زموږ قدم چې چېرته هم ایښود کېږي هلته فریاد وي، هلته د یو داسې چا غوښتنه وي چې هغه بېوسه وي، هلته یا هم د یتیم او سیلي د بندولو دپاره ځو، یا هم د یو بل داسې معلول د دغه فریاد بندولو دپاره ځو چې هغوی بېوسه وي، په لاس کې هېڅ نه لري. خو هغه فریاد، هغه بېوسي، هغه زیاتره ستونزې چې حل کېږي، زیاتره مشکلات چې ورکېږي، هغه ستاسو په مرستو باندې ورکېږي. نن هم یو بلې کورنۍ ته راغلی یم، یو مشر دی، تکلیف دی ورته، مشکل دی ورته، نو باقي هر څه به تاسې د هغه د خولې نه په خپله واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قدیر دی، د ډکې اوسېدونکی یم د مومندرې ولسوالۍ. ډېر وخت نه د درنو کارو سره مخ یو، بس دا غرو کې تیږې راوباسو، جوالیتوب یو شی بل شی درانه کارونه هم کړي دي، او یو دم درد راته پیدا شو، او درد د وجې نه بس کله یو ډاکټر له ځه او کله بل له ځه، خو څوک علاج نه پوهېده. کلیوالو ډاکټرانو باندې ډېرو باندې مې دوایي وکړه، خو بس څه کار تر جوړ نه شو. بیا بل چا بوتلم دغه له تعمیرو اسپتال له، خو هغه هم په علاج پوه نه شو. بیا هم نورې دوایانې ډېرې وکړې، خو هېڅ په نتیجه یې ورنه کړه. بیا داسې حد ته ورسېدم چې د هر څه نه ووتم، او بس یو کلیوال ویوړم سیتامیله یې ویوړم، هلته چې ټېسټونه او دغه راله وکړه، بس وایي چې ستا کولمې شکېدلي دي، او درې ځایم کولمې شکېدلي وې بس. او بیا اپرېشن ته ضرورت و، ما سره روپۍ وې نه، بیا کور ته راوړم، او بس پروت وم. بیا ګاونډي ویوړم، اپرېشن یې راله وکړو، او چې روپۍ به کراره دیاړي چې دا کړه، بس بیا دې راله راکوي، او ما ته به خپلې روپۍ راخلاصې شي. بس دغسې طریقه باندې بس څه وکړو، د الله امتحان دی، الله دا په مونږ رحم وکړه. اوس نه په کور کې د خوراک څه شته را کړه، او نه د پټۍ د بدلېدو روپۍ شته دی، او نه د دوایي هغه شته را سره چې زه د ځان له دوایي پرې راوړم. اوس دا پټۍ بدلېده غواړي، او د دې روپۍ مو علاقه شته چې دا بدله کړم. او بس دغسې بېخوره حالات یې الله د رحم وکړه. ډېرې غریبۍ د وجې نه بل ورځي دغه یو دغه هم بدلوله، دا هم په بېرته ته راغلو، بس هم نه و چې دا هم بدله کړې وه، دا یو دا شی چې کوم دی دا بدلېدل غوښتم. او بس دغسې بېسوره حالات یې الله د رحم وکړه. واړه بچي هم دي، د یوه شي درک هم نشته دی، نه د وړو درک شته، نه د دوایي درک شته، نه د یوه شي. بس دا اوس هم قرض را باندې پروت دی، د دې اپرېشن هغه هم چې دا ګاونډي ته به یې څه وخت کې ورخلاصوو، الله د رحم وکړه. تېر اختر کې په یوه شي هم نه وي پېدلي، نه په اختر په خوشحالۍ پېدلي، نه په یوه شي باندې مټ دغسې بدو حالاتو کې پروت وم. ټول فامیل مې ژړله، بچو مې ژړله، او ښځې مې ژړله. بس دغسې یو بد حالات کې اختر هم تېر شو، الله د خیر وکړي. زه اووه کسه فامیل یم، او د دوه خوراک او څښاک لګي، او زه هم د مزدورۍ نه یم، او قرضونه هم را باندې پراته دي. که د هر چا څه وشي او موږ سره کومک وشي، الله پاک په اجر له ورکړه. الله دا تاسو سره خپل دغه وکړه، کومک وکړه چې ما سره کومک وکړئ، الله تاسو په باندې رحم وکړه. بس الله پاک په اجر ورکړه. که چا موږ له د خوراک شی راوړو، که د پټۍ د بدلېدو دپاره څه کومک وکړو، او که د دوایي دپاره څه وس دی چایي، الله پاک دې اجر له ورکړه. موږ ټول کور سرپرست یم، او د ګټې وټې مې هېڅوک هم نشته. بس زه هم دغسې حالاتو کې یم چې بس بچي مې نار او نور ناست دي، او زما هم د یو شي درک نشته دی. قدرمنو دوستانو، د دې مشر خبرې تاسو واورېدې، او دا هم درته معلومه ده چې زموږ هیواد اوس مهال د قسم قسم ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. ستونزو پسې ستونزه، مشکلات پسې مشکلات. تاسې د مجبورۍ خبرې واورېدې. قدرمنو دوستانو، څومره شتمن ورونه چې یاستئ، که په بهر هیواد کې، که په هیواد کې دننه یې، ستاسې مرستې نیغ په نیغه لږه هره هیواده چې راځي، موږ یې لاس په لاس دغسې کورنیو ته سپارو. د یو چا سره چې د یو کلیوال ډاکټر د دغې پټۍ د بدلېدو روپۍ هم نه وي، نو هغه به
خوراکي توکي د کومه کړي، په هغې به شپه څنګه تېرېږي، په هغې به دغه ورځ څنګه تېرېږي. یو طرف ته مریضتیا، بل طرف ته اوږده اوږده سوچونه، د خپل بچي د خپل فامیل حالات ته ګوري چې مخ په خرابېدو دی، خپل ځان ته هم ګوري چې په مرګ حالات کې پروت دی. نو دوستانو د دغسې خلکو دپاره موږ تاسو ته تل خواست کړی دی او ستاسې مرستې مو همیشه دپاره دغسې کورنیو ته رسولي دي. واړه واړه بچیان دي دوستانو او ډېر په سختو حالاتو کې دی. دغه کوم کور کې چې دی دا هم پردی کور دی، دلته همسایه اوسېږي. نو د کور مشر چې بیا دغسې په ټپي حالاتو کې پروت وي، تر دې به بله غټه ستونزه نه وي. نو زموږ د وټساپ شمېرې هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، د دې مشر د ټلیفون شمېره هم تاسو ته په سکرین ښکاري. که څوک زموږ له اړخه دې مشر سره مرسته کوئ، که څوک نیغ په نیغه ورته زنګ وهئ، که کم از کم که نور څه مو وس نه وي، دغه د پټۍ بدلېدو غوښتنه یې تاسو نه وکړه چې ډاکټر راته ویلي وي چې هره دویمه یا درېیمه ورځ پس به دغه پټۍ بدلوي. تر اوسه یې نه ده بدله کړې. دوایي به یې خدای خبر چې په څه رقم وي، خوړلې به یې نه به یې خوړلې. نو د مجبورۍ د وجې نه د سړی نور هم د ستونزو سره مخ کېږي. دوستانو تل زموږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ او موږ به یې دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه. Thank you.